د یو وخت خبره ده چې په یو کلي کې یو بابا اوسېدو. دا بابا ډېر محنتي او ایمانداری. د دې بابا یو ورکوټی شان کور وي. دې ځنګل ته ځي او هلته ډکي ماتوي او بیا یې ځان له خرڅوي. ده ته چې کله پته ولګېده چې زما آخري وخت نږدې دی، نو هغه ووی چې خپل زوی ته به نصیحت وکړم. او دی خپل زوی ته وایي چې تا ته خو پته ده که نه چې په ځنګل کې یو پخوانۍ غټه ونه ده چې د هغې له د اوس پورې چا ګوتې نه دي وروړي چې کټې کړي، او زه غواړم چې ته هم هغه ونې ته نږدې نه شې. دا بابا خپل زوی ته نصیحت وکړي او بیا یو څو ورځې پس مړ شي. د پلار د مرګ نه پس دې هلک ته بیا دا زندګي ډېره مشکله ښکاري. دی یو څو ورځې ډېر زیات خپه خو بیا خپل کار شروع کړي او د پلار نصیحت ورته یادي چې هغه غټې ونې له به ګوتې نه وړې. یوه ورځ دا د پلار تبر واخلي او ونې کټ کولو له لاړ شي. دی ونه کټ کوي چې د هغې غټې ونې ته خیال شي کومه چې دې ته پلار یاده کړې وي هغه ونه ډېره زیاته غټه وي. او دی ورته په سوچ کې وردېږي چې پته نه لږ دې ونه کې به داسې څه چل وي چې خلک دې منع کول کوي او پلار دې زه هم منع کلی یم. بیا دا سړی د دې ونې خوا ته نږدې ورشي. په دې کې یو ډډ ځای وي. دا هغه ځای راکنل شروع کړي. په دغه ځای کې دا خاوره ډېره زیاته نرمه وي او لږ ساعت پس د دغه ځای نه هغه یو صندوق راوکاږي. دا صندوق چې دا راواخلي او دې ته وګوري نو دا ډېر زیات پخوانی وي او ډېر پخواني نشانات وي پې کوم چې د پخوا زمانې ښکاري. دی چې دا نشانات ویني نو ډېر زیات حیران شي او بیا دا صندوق راواخلي او کولاوي کړي چې په هغې کې دننه یوه ګوتمه او یو عجوبه غونته کې خط لیکلی شوي وي په بدل ژبه کې. بیا دا صندوق بند کړي او واپس را روان شي کور ته د ځان سره راوړي. او ښځه یې ورته وایي چې دا خو ماته عام صندوق نه ښکاري. او ښځه یې ورته وایي چې راځه چې دا واپس ویسو او کوم ځای نه چې دې راوړو هلته یې واپس ښخ کړو. نو د بابا دا زوی ورته وایي چې ته یارېږه مه، زه به د دې صندوق آخري قصې ته ځان رسوم چې دا آخر د څه دی او د دې شاته څه قصه ده چې دا زما نه پلار پټوله او دا ماته یې وي چې د دې ونې خواله به نه ځي. دا ښځه مطمئنه نه وي خو بیا غږ ونه کړي او خاموشي وکړي چې بیا کله شپه شي او د دې سړي دا ښځه وده شي نو دا د دې صندوق سره ناست وي او خوب وله نه ورځي. او دا واپس دا صندوق کولاو کړي او د دې نه ګوتمه راواخلي. د بابا دا زوی دې ګوتمې ته ډېر حیران ګوري او دا سوچ کوي چې دا ګوتمه ماته عامه ګوتمه نه ښکاري، دا ډېره پخوانۍ ګوتمه ده. بیا چې کله سحر شي نو د بابا دا زوی دې ښځې ته وایي چې زمونږ خو په دې نشاناتو نه پوهېږو خو په ښار کې یو بابا دی چې هغه په دې پوهېږي او دا به هلته ویسو. کیدای شي چې هغه پې پوهېږي. بس دی روان شي ښار طرف ته او د ده څه په لار کې یو واقعه وشي چې په ده پسې شاته یو سړی روان وي. دغه سړي څه عجوبه شان کپړې اغوستې وي او بابا دا زوی چې دې کله لار بدلوي نو دا پسې ښه شاته ورپسې کېږي. بیا چې دا ښار ته ورسي او شاته وګوري نو هغه سړی نه وي. د بابا هغه زوی چې کله په دې ښار بازار کې روان وي نو ډېر زیات خوشحاله وي او ډېر ښکلی ښار وي. دا چې په دې بازار کې لږ چکر ولګوي نو مخکې یو کچه غونته کې کوټه ویني چې د هغې طرف ته روان شي. دا دې دروازې ته نږدې ورشي او دروازه ورته ووهي. بابا ورته د دننه آواز وکړي چې راځه دننه. بیا دا صندوق د بابا مخې ته کېږدي. بابا چې کله صندوق کولاو کړي او دا نشانونه ویني نو هغه ورته ووایي چې دا خو ډېر د پخوانۍ زمانې دي او دا یو عام صندوق نه دی. دا بابا بیا دا خط واخلي او ګوري او دا چې کله دا خط وګوري نو د بابا دې زوی ته وایي چې تا له نو په کار چې تا دا صندوق راویستو په دې کې د یو خزانې راز دی او دا هم هغه راز دی کوم راز چې ستا پلار ډېر مخکې په دې صندوق کې دفن کړی و. او بابا ورته وایي چې ستا نه مخکې هغه هم دقسې په صندوق په سفر تللی و او دا صندوق ورته میلاو شوی و. د بابا دا زوی ورته وایي چې ما ته خو چېرته هم بابا د دې راز په باره کې څه نه ویلي. نو دا بابا یو غټه ساه واخلي او ورته ووایي چې دا راز د ټولې دنیا نه پټ ساتلی و ځکه چې هغه ته پته وه چې د دې خزانې حاصلول ډېر آسان نه دي، په دې کې ډېره زیاته خطره ده. خو چې اوس تا دا صندوق راویستی دی نو دا تا ته د قدرت د طرف نه یوه اشاره ده چې دا خزانه دې تا ته میلاو شي. بیا د بابا دا زوی ورته وایي چې زه د خزانه حاصلول غواړم. نو بابا ورته ووایي چې په دې کې کار کې ډېره زیاته خطره ده او بیا ورته په یو چټ ولیکي چې دا یو په ځنګل کې د یوې ونې لاندې ده
خو بچی په دې کې ډیره زیاته خطره ده. د بابا د زوی ورته ووایي چې زه هر قسم حالت ته تیار یم او بیا تې کور ته را روان شي، دغه خط او صندوق د ځان سره واخلي او خپل کور ته راشي. دا چې کور ته راشي نو ښځه ترې تپوس وکړي چې بابا درته څه ووي. نو دا د بابا د زوی ورته ټوله قصه وکړي چې دغسې په ځنګل کې دا خزانه پرته ده د یوې ونې لاندې، او اوس به زه دمه وکم او انشاءالله سبا سحر به پسې ځم. بیا چې کله سحر شي نو دا هغه ګوتمه لاس کې واچوي او صندوق راواخلي او روان شي. د سلک سفر نه پس دا یو وړوکي ښار ته ورننوځي. په دغې وړوکي ښار کې یو بوډۍ ښځه هغې له د شپې دپاره ځای ورکړي او دا بوډۍ ښځې ترې تپوس وکړي چې بچیه ته څه له راغلی یې. نو دی ورته وایي چې زه د دې ځایږي نه لرې یو ځنګل ته ځم. نو دا بوډۍ ورته وایي چې دغې ځنګل ته چې څوک تللي دي نو واپس نه دي راغلي. بیا دا بوډۍ ورته وایي چې ځان څه داسې څه ویسه چې دا حفاظت کوي. نو دا سړی ورته ګوتمه وښیي چې دا ګوتمه ده. دا بوډۍ ورته وایي چې دا ګوتمه به دې حفاظت کوي. دی هلته شپه تېره کړي او په سهار له خپل سفر جاري وساتي. دی لږ سفر نه پس هغه ځنګل ته ورسي چې دا ځنګل دونه ګڼ وي چې نور ورته یخ ته نه رارسي او ډېره تیاره وي پکې. دی ډېر زیات ستړی شوی وي. نو کښېني نو دا داسې محسوسوي چې په ما پسې شاته څوک را روان دي، خو دا شاته نه ګوري. په دې ځنګل کې په ده باندې شپه راشي. په دې کې دا د بوټو لاندې څه اواز واوري چې لږ ټایم پس د دې مخې ته دوه سړي راشي چې تورې جامې یې اغوستې وي چې دو ډېر خطرناک ښکاري. بیا یې دغې کې یو سړی د ده نه تپوس وکړي چې ته دلته څه له راغلی یې. نو د بابا د زوی ورته وایي چې زما نه لار غلطه شوې ده، او بیا ورته وایي چې زه په خزانه پسې نه یم راغلی. جدو پې پوه شي ورته وایي ښه ته هم په خزانه پسې راغلی یې. وی ټیک ده ستا سبه همدغسې کېږي لکه څنګه چې د نورو څه شوي دي. د بابا د زوی ګوتمه چیلې وي چې دا ګوتمه ډېره مختلف وي. دا چې کله دا لاس چوت کړي نو د دې ګوتمې نه یو روښنایي چوته شي چې په دې سره دواړه سړي شاته شي چې یو پکې اواز وکړي چې دا هم هغه دی او بس بیا ورک شي. د بابا په زوی باندې یخه خوله راشي او بیا دا د ونې لاندې څملي او لږ ټیم اوده شي چې دی خوب ویني او په هغې کې داسې ویني چې په دې کې یوه زړه ونه ده او د هغې لاندې هغه صندوق پروت دی په کومه خزانه پسې چې زه راغلی یم چې په هغه ونې د سپوږمۍ او انور نشان جوړ دی. سحر چې دی پاسي نو دی د هغې ونې په نشانونو پسې روان شي. دی په ځنګل کې 2 ګنټې وګرځي خو ونه پیدا نه کړي. آخر دا یو ځای ته ورسي چې هلته هغه ونه ویني چې دی ځان ته خپل خوب را یاد کړي او دا ویني چې په ونه باندې 2 سپوږمۍ او یو انور وي. نو دا بس زر کودایي شروع کی او تر هغې پورې لګیا وي چې د دې لاسونه فولی شي خو تر همت نه بایلي. پس دا بیا خپل منزل ته ورسي او دا صندوق چې راوکاږي په دې د پاسه لیکلي چې دا صندوق چاته میلاو شي په هغه به ډېر ازمایښتونه راځي. دی چې دا صندوق کولاو کړي په دې کې دننه ډېرې د سرو سکې وي چې ډېرې زیاتې وي او د پاسه په یو خط پروت وي چې په دې خط کې لیکلي وي چې د دې مال اصلي چې څوک د دې خزانې وارث شي نو د دې اصل قیمت به ادا کیږي چې دا مال د خلکو دپاره استعمال شي. دی چې کله دا خط ووایي نو د ده مخې ته ټول د کلي غریبانان مخې ته راشي. پس دی دا صندوق راواخلي او خپل کلي طرف ته روان شي. پس دی چې کور ته راورسي نو د دې ښځه ډېره زیاته خوشحاله شي او دا بابا دا زوی خپلې ښځې ته وایي چې زه په خپل کار کې کامیاب شوم او خزانه مې پیدا کړه. او بیا یې ښځې ته ټول سفر بیان کو او بیا یې ورته ووایي چې په دې کې یو خط دی چې په هغې کې لیکلي دي چې په موږ باندې به ډېر ازمایښات راځي. نو تا ته پته ده چې د هغه ازمایښت څه دی او د دې به زه استعمال څنګه کوم. نو دا ښځې ترې تپوس وکړي چې څنګه به یې کې. نو دا سړی ورته وایي چې زه په دې خزانه د خلکو مدد کوم. بیا د بابا د زوی دا خزانه راواخلي او بار ټول غریبانان راغونډ کړي او د ټولو حصه پکې وکړي او ټولو له ښه حصه ورکړي او ټول یې ډېر زیات صفت وکړي او د بابا د زوی یو نوم وشي او دې سره دا قصه ختمه شي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک او کمنټ ضرور وکړئ او سبسکرایب هیر نه کړئ. د الله په امان.